سلامونه نیکی هیلی قدرمنو لیدونکو تیمورشاه کمال یم شاعر او کتاب خپرونه ده لکه څنګه چې موږ تاسو ته هر اتوار په شاعر او کتاب کې بیلابیل کتابونه معرفي کوو د سویلي پښتونخوا مشران لیکوال شاعران او ځوانان شاعران چې پښتو ادب ته پښتو ژبې ته پښتو تاریخ ته خدمتونه کړي دي او پټ لالونه په هیرو کې دي خو هغه خلک چې د پښتو ادب او د پښتو ژبې سره زیاته مطالعه او معلومات نه لري نو پیاوړي لیکوال دا هڅه کوي چې تاسو ته هغه لیکوال هغه شاعران معرفي کړي چې په سویلي پښتونخوا کې په خاصه توګه د پښتو په دریم مرکز چې لومړی مرکز د ادب د لحاظه کابل او دویم مرکز پېښور او دریم مرکز د کوټې په نامه باندې یادیږي موږ غواړو چې سویلي پښتونخوا هغه لالونه چې په هیرو کې پټ دي را سربیره یې کو او په تاسو یې وپېژنو نو په همدغه سلسله کې نن موږ د یو داسې شاعر کتاب چې شروط سوالات نومیږي او شرطونه د لمانځه چې پښتانه ورته شعر سوالات هم وایي دغه کتاب په فارسي ژبه کې په مخ کې چاپ سوی و په عربي کې چاپ سوی و خو په پښتو کې ډېر کمی محسوسه کېدی نو زموږ دغه قدرمن لیکوال او شاعر چې دا کار خو نو د ملایانو صاحبانو خو بیا هم شاعر میدان ځنې یووړی او دغه شروط سوالات یا شرطونه د لمانځه یې په پښتو ژبه وژباړئ او پښتنو ته یې ډالۍ کوي دغه کتاب ملګرو پښتو منظوم شروط سوالات دی او په دې کې د تیمم د جنازې د لمونځ د سفر د لمانځه ترجمه او حدیثونه شامل دي په دغه کتاب کې ملګرو چې شاعر عبدالقیوم مشفق صاحب لیکلی دی ټول ټال دروش پیته مخه دی ملګرو ورسره مرسته کړې ده په هغوی کې دغه محترم لیکوال مولوي رحمت الله آغا خیل ذاکري او مفتی عبدالحکیم صاحب خطیب جامع مسجد مدینه محمد عمر تراب او دغه کتاب بشپړه پیژندګلو د ملګرو د کتاب نوم دی پښتو منظوم شروط سوالات یعنی شرطونه د لمانځه لیکونکی شاعر عبدالقیوم مشفق کمپوز مولوی رحمت الله آغا خیل ذاکري صاحب کمپوز چاری نور القرآن ادارې د کمپوز څانګه تصحیح مفتی عبدالحکیم صاحب خطیب جامع مسجد مدینه محمد عمر تراب چاپکال 2019 او د دې کتاب ټول حقوق له لیکونکي سره خوندي دي د کتاب په هکله باندې چې کومو قدرمنو خپل تقریض یا د خیالاتو اظهار کړی دی نو دغه محترم وایي چې په پښتو شروط سوالات منظوم سره یادیږي ډېر ښه په زړه پورې کتاب دی او په ښو بیتونو سره لیکل سوی دی الله جل جلاله دی و مشفق صاحب ته جزا د خیر ورکړي د پښتنو ورونو لپاره ډېر غوره او سپېڅلی کتاب منظوم کړی دی رښتیا هم د پښتو ډېر سخت ضرورت و او بالخصوص په شعر او نظم باندې ډېر زر د انسان دماغ او زړه ته خبره لویږي تر نثر او بل دا چې مشفق صاحب د عربي شروط سوالات ترجمه په غوره او په ښه فکر سره پښتو ته اړولې ده الله جل جلاله دی د مشفق صاحب دا صحیح نه ضایع کوي او انشاءالله هیڅ نقصان یا غلطي پکښې نسته که بیا هم څه نه څه غلطي وه نو دا خبره در یادوو چې د انسان څخه خامخا
وړې او لوی غلطۍ کیږي خو بخښه به کوئ. او دغه کتاب د عامو مسلمانانو لپاره په خاصه توګه د پښتنو دپاره ډیر مهم دی او دغه کتاب په کار ده چې ټوله پښتانه ولولي. په دغه کتاب کې د لمانځه بشپړه ترجمه او د لمانځه شروط، د لمانځه مستحبات، د لمانځه فرایض، د لمانځه سنتونه، د اوداسه سنتونه او د جنازې لمونځ، د سفر لمونځ، دا ټول په شرعي لحاظ سره ژباړل سوي دي، پښتو ادب ته او پښتنو ته ډالۍ سوي دي. دا یوه ستره ډالۍ د پښتنو ته چې د عربي ژبې څخه دغه کتاب پښتو ته ژباړه سو او دا لومړی کوشش دی. دا موږ مشفق صاحب ته د پیاوړي لیکوال لخوا مبارکي وړاندې کوو او دته نور هم خواست کوو چې داسې شرعي او د مسلمانانو په خاصه توګه د پښتنو لپاره چې نور هم مذهبي کتابونه په پښتو وژباړي او پښتنو نوي کهول ته یې وروسپاري چې داسې موږ ته دین نور هم اسانه سي او موږ نور هم په دین باندې عمل وکړو او په دین باندې ځان پوه کړو. نو زه د شروط الصلات د دغه کتاب په هکله باندې چې عبدالقیوم مشفق صاحب لیکلی دی پروفیسر فیض محمد شهزاد ته خواست کوم چې زموږ د نن پر دې کتاب باندې خپل نظر وړاندې کړي. قدرمن پروفیسر فیض شهزاد صاحب. یو جهان مننه تیمورشاه کمال صاحب، محمد طاهر دیوال صاحب، نعمت ظهیر صاحب، عبدالمالک قلمیار صاحب. او زه ډېر خوشحاله شولم چې یو داسې لیکوال او یو داسې رایټر په پښتو کې موږ لرو مذهبي کتابونه د عربي څخه و پښتو ته ژباړي. دا یو ډېر لوی کار دی. دا ډېر لوی کار دی. او بیا دا چې موږ کوم ورته وایي شرطونه د لمانځه او دا یو په مذهب کې په شریعت کې یو دا څومره بنیادي شی دی. بالکل. او زه یو خبره وکړم چې شاعر خو شاعر دی نه، موږ ته هر پښتون چې کوم دی ژباړه کړې ده، ترجمه یې کړې ده. د لمانځه نیت چې موږ تړو نو خو دی عربي موږ یې څنګه په پښتو کې وتړو؟ دغه یو کمال دی. نو چې نیت یې زده سو او دا ته راز مذهبي کتابونه چې پښتو ته راشي. او بله خبره زه دا وکړم چې ادب یو داسې پراخه لمنه ده او د لیکوال یو داسې وسیع نظر دی. بالکل. چې د قرآن شریف تفسیر چې کوم دی دا په پښتو ترجمه سوی دی. بالکل. او ترجمه هغه ژبه کوي چې هغه ژبه د الفاظو ذخایر ولري او هغه ژبه ژوندۍ ژبه وي. پښتو ژبه یقینا ژوندۍ ژبه ده. قرآن شریف په پښتو بلکې خان شهید چې کوم دی نه چې زموږ ته د سیمې د ته د صحیح پښتونخوا د وویلې زه د افغانستان یا د کابل خبره لاګزه نه کوم. خان شهید دغه څه وکړه او کامیاب څه وکړه. او بیا دغه عبدالقیوم مشفق صاحب ته نه زه ډېر داد ورکوم، ډېر افرین ورته وایم. او بل شهزاد صاحب مشفق صاحب چې کوم کوشش کړی دی او دا څه شروط یا د لمانځه او دا اوداسه چې کوم شرطونه دي دا شرطونه ټوله په منظوم او نظمیه انداز کې د شعرو په شکل کې بیان کړي. او دا منظوم او نظمیه انداز ډېر سخت کاري رایټر ډېر ګران کار دی. لیکن زه درته آفرین وایم چې د په داسې اسانه ژبه په داسې ښایسته طریقه او دا یو ډېر لوی خدمت دی. او دا یو پیغام هم دی علماو ته او دا یو پیغام هم دی و ادیبانو ته او دا یو پیغام هم دی عام ولس ته چې باید تاسو کې الله جل شانه دا تخلیقي صلاحیت یې دی کار ځنې واخلي. زموږ ډېر مذهبي کتابونه سته اوس حتی ما داسې شی هم ولیدی چې زما په مطالعه کې دی یعنی حدیث شریف چې دی نه حدیثونه چې کوم دی هغه په پښتو کې ترجمه شوي دم ترجمه کړي او دلته په دغه کې هم شته نه. نو دا خو یو کار دی ډېر لوی کار. او شاعر چونکې
ما درته وویلې چې د هغه نظر وسېدی په هغه کې تخلیقي صلاحیت به عام وګړو څخه څه زیات وي نه نو زه دا غواړم نه چې کمال صاحب ته د هغه شرطونه چې کوم دي نه په منظوم انداز چې کوم دي لږ دغه د اورېدونکو سره شیر کنه او خبر باسم پر کوونه دی وایي د اودس په ابتدا کې اول واره د اودس په ابتدا کې اول واره ویل کیږي دا دعا ای زما یاره بل درشیم فکر وکړه دې وینا کې ویل کیږي دا دعا په استنجا کې چې فارغ له استنجا څخه په ښه شان سي بیا به ته په دې دعا باندې ګویا سي اودس کې چې اشنایه خوله پرېولې ته دا دعا به پر زبان باندې راوړې ته وار د پزې سو چې پزه پرېولل کیږي دا دعا چې هېره نه کې ویل کیږي څومره ښه انداز دی یعنی په سلیسه او په ساده پښتو کې و پښتنو ته دومره په اسانه په نظمي شکل کې هغه خپله وینا رسولې ده کمال صاحب دا خبره وکړم نه دغه ابتدایي کوم کتابونه چې دي د مدرسې ده دا زموږ بچیان ما تا خپله دردا زموږ ټوله دردا راوتلې یعنی د قاعدې بعد چې کوم دی نه چې قاعده د کوچني زده سوله د هغه بعد دویم بنیادي کتاب چې کوم دی دا د لمانځه شرطونه او دا د لمانځه شرطونه چې چا وویل او چا زده کړلو د ده ولې چې لمونځ قایمه سولو لمونځ قایمه سولو دین قایمه سولو بنیاد پوخ سولو د پنځه ارکان چې کوم دي نه په هغه کې بنیادي رکن چې دی نه هغه د لمانځه دی او لمونځ چې کوم دی د هغه دپاره د کله ده چې دلته بیان کړي دي د لمانځه دپاره اول شرط چې دی او هغه د اوداسه دی او کوم اودس چې کامل اودس وي او په هغه کې څو فرضیات دي څو واجبات دي څو سنت دي څو مستحب دي دا ټوله په دې کې موږ په عربي کې ویل دي څوک یې خوش قسمته نسل دی څوک یې خوش قسمته دور دی چې هغه د عربي څخه په پښتو دا چې اوس ته کوچني ته وایې نه هغه کوچنی په نسبت د هغه عربي څخه په پښتو کې ډېر زر زده کولی سي نه او بیا دا ترات په دغه شرصلاته بعد چې کوم دی نه نورزولم یو بنیادي کتاب دی زما پر علما غږ دی نه چې باید دغه نورزولم چې کوم دی دا په پښتو ترجمه سي او دغه بعد قدري ده چې په فارسي کې د اشعار دي نه او دا ضروري ده چې په او قدري ما یو ځای لیدلې ده په پښتو کې نه ما ویلې ده خو هغه بشپړه نه وه پوره نه وه یا ماله په لاس نه ده راغلی نو زموږ د رایټرز دم ته پکار دي شاعرانو تم پکار دي علما تم پکار دي چې دا بنیادي کتابونه پر سوشل میډیا باندې چې علماو کومه دنده په مخه اخیستې ده یو پر یوه فتوا کوه بل پر بل فتوا کوه بنیادي کار ځنې پاته دی علما ته خدا په کار وله چې دا دین یې و د مسلمانانو ته په خپله ژبه اسانه کړی وای تخلیقات یې کړي وای تصنیفات یې کړي وای د خپل خلکو ته خپل ولس ته یې دا دین اسانه کړی وای پښتو ته یې راړولی وای خو د دې پر ځای باندې دوی ټوله په سیاست اخته په شنو ټاکۍ اخته په څړک اخته په کمیشن اخته په داسې خبرو باندې اخته دي تر هغه ساعته پورې چې بنیادي حکام د شریعت و مسلمانانو ته ورونه شول سي تر هغه ساعته پورې موږ او تاسې د دین په خوند نسو پوهېدلی ولې چې موږ دین کوو خو موږ ته معلوم نه دی چې موږ څه وایو موږ اراده څه ده الله موږ ته څه وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث بیانوو د هغه په مفهوم او په معنا پوهیږو نه نو تر څو پورې چې موږ د دین مفهوم ځان ته حاصل کړي نه وي تر هغه ساعته پورې زموږ دین نیمګړی دی ستا د ټولو خبرو خلاصه به زه دا واخلم چې هېچا دلته خپل بنیادي فرایض نه دي ادا کړي او د عالم چې کوم دی اوس ګوره لفظ عالم دا ډېر لوی نوم دی غني خان دا ډېر لوی نوم څه دی الله پاک ښه وکړي د دوی د خپل مسجد چې کوم عالم وو نو غني خان خو تاسو ته معلوم د کور او د وجدې ډېر کم وتی د عالم ذهن کې بند وو چې زه د غني خان ووینم د باچا خان زوی
غني خان خو وپېژنئ چې عالم ول څوک یې ول عالم و هغه ول عالم خو الله دی سبحان الله دی نسو په ولیا زه خو زما مقصد دا دی چې امام یم ده ورته ټول امامان خو 12 بیا کله راغلي زما د خبرې مقصد دا دی چې عالمان پر ممبر باندې خپل فرض ادا کړي په کوم روزمره او د ټولنې او د انسان چې کوم بنیادي مسایل دي نه دا باید چې د ده د خطبې د واز موضوع وي یو او د علم چې کوم دی نه یعنی دومرې پر هر نارینه او زنانه فرض دی چې دوی خپلې 24 ګنټې تېرې کړي چې جایز او ناروا کې وپېژني د علما د حق جوړېږي او بیا زموږ د حق جوړېږي چې موږ غوږ ورته ونیسو چې بجای د نورو موضوعاتو د ده چې کوم ستونزې دي دی چې په روزمره کې د کوم شي سره مخامخ دی هغه او ده ته چې کوم هغه آخرت ګوري هغه او د ظلم او د جبر د استبداد چې کوم یو دور دی ظالم ته په ظالم ویل ظلم ته ګوته نیول مظلوم چې دی د هغه څه مرسته کول دا زموږ د یو د بل ذمواریانې سره جوړیږي نو د عالمانو خو دا ذمواري ده چې د خپل دین په اسانه ژبه کې په اسانه طریقه په هغه میتډ باندې د امت محمدیه پورې ورسوي چونکې دی عالم دی نه اوس دغه یو شاعر دی نه پر شاعر خو نو هسې هم دی وایي دا نه چې د کومې دنیا مخلوق دی زه هم چې د هرې دنیا مخلوق دی نه کم کار چې ستا دی نه هغه کار نه د شاعر کړی نو زه د هغه رنګه غواړم چې کله د لمانځه د اوداسه چې کوم باب تا بیان کړي نه د لمانځه باب یې ته وګوره د تیمم باب یې وګوره اوس ګوره ډېر خلک ګزه تیمم پېژني نه ما او تا لیدلي دي یعنی نه بیانیږي نه د بیان سوي یا ما پوښتنه نه ده کړې ډېر ځای جنازې ولاړې ډېر ځوانان ډېر خلک تاسو ولاړې جنازه دلته ولاړ د اشاعت چې دوی ته دا معلوم وي څه طریقه ور معلوم چې د تیمم دلته راغلی دي نو دا به بیا جنازې پاتې سي اوس دا د چا ذمواري جوړېږي زما هم ذمواري جوړېږي دا سړي هم ذمواري جوړېږي خو دا عالم غږ چې دوی تعلیم وینا ممبر دی او په ممبر باندې خبره ډېر اثر لري دی وایي د جنازې د لمانځه په باره کې و یاره لمونځ د جنازې دی په دا شان یار لمونځ د جنازې دی په دا شان د کتاب څه درته کړمه دا بیان د کتاب درته کړمه دا بیان او جنازې لمانځه کې نسته رکعتونه جنازې لمانځه کې نسته رکعتونه پر ځای دي څلور تکبیرونه د نیت وروسته تکبیر اول ویل کیږي د نیت وروسته تکبیر اول ویل کیږي او دواړه لاسه و غوږو ته پورته کیږي بیا به بیرته دواړه لاسه کښته کړې ته او درنامه لاندې بې یاره ونیسې ته د اول تکبیر وروسته محترمه بیا به ووایې سبحانک اللهم اوس نو دغسې د په دې کې در سلامه پورې د جنازې ټوله شرایط په دا خپل منظوم نظم کې بیان کړي دي او وار سړي ته یې په دومره اسانه په شعري قالب کې ورښولي دي چې یعنې که ته چیرې په عربي باندې دا نیت او دا د جنازې لمونځ نسې زده کولی خالي دا زما نظم ووایه نو ته به ټوله په د جنازې په لمانځه خفه لږ وضاحت بیا وکړم یعنې د ټول د جنازې لمونځ چې کوم دی نه دی وایي نه په نظم کې چې په دې کې رکعتونه نسته د رکعتو پر ځای چې دي څلور تکبیرونه چې کوم دي نه هغه دي اول تکبیر چې کوم دی غوږونه چې دی لاس واروړئ پر نامه به لاس راوړئ د الله سبحانک اللهم حمد د الله حمد به بیان کړي دویم به بیا مولوي صاحب الله اکبر کې ته به پر نبي علیه صلات وسلام درود شریف وایې پر دریم را چې کوم دی نه ته به د مړه هغه دعا کوې اوس دا د دعا ځای دلته درې ځایه دی اوس د کشني جنازه هم ده د زنانې ده هم ده او د نارینه ده هم ده
دا یې کړي او په څلورم چې راورسېدې ملا به هم سلام وګرځوي ته به سم سلام ورسره وکړي. اوس دغه طریقه کار یې د لمانځه ده دا یې په پښتو راخستی دی او په پښتو یې بیانوي او بیا په شاعري کې راخستی دی د شعر په ژبې راخستی دی او د شعر ژبه خوندورې چې ماشوم هم ډېر په اسانه ډېر په اسانه و دا قدري ولې خوند کوي نه چې هغې کې فارسي اشعار دي نه او داسې خوندورې دي چې تا په یوه شي باندې پوه کوي. اوس زه به اخري خبره د هغه کوم ته بیا خپله شعر وکړي نه چې ولما و دغه طراز کارو ته نیت کې فکر کې دا مذهبي او مذهبي کې چې دا کم بنیادي کتابونه دي او چې روزمره د هغه سره واسطه ده او چې د هر چا په دا وخت کې چې دی شهزاد صاحب بخش دی په دا وخت کې د عقیدې د بیانولو ډیر سخت ضرورت دی چې دا وخت موږ د فتنو ښکار یو رنګارنګ حملې د دشمن لخوا نظریاتي هم را باندې کیږي مذهبي هم را باندې کیږي د علما فریضه جوړیږي چې د قوم د ملت د مسلمانانو عقیده خوندي وساتي. توحید چې کوم دی چې باید د توحید هماسې ونه چې بل شی پر دا سټیج بیان نسی. ایمان چې کوم دی نه ایمان ګناوې راغلي دي بشر دی ګناوې کوي خامخا او چې ایمان سالم سی او توحید زده کې موحد سی نه او د ایمان سره آخرت ته لاړ سی نه دغه کامیاب دي. صحابه چې به کله شهادت د صحابي په باره کې راځي چې یو کافر واري پر کوي او دی شهید کیږي او دی وایي رب په رب کعبه دې مې قسم چې زه کامیابه شوم. هغه په هغه شپو کې کافر و او چې دی شهید کې پوښتنې وکړې چې د ده ژوند ولاړی دی وایي رب کعبه هغه ورته وویل دغه وخت صحابه چې دا د ایمان سره ولاړی د ده په دغه عمل باندې هغه ایمان راوړی نه. نو دا د مسایلو کې ته زما علماو ته او د عالمانو ته دا خاصه چې بنیادی کم کتابونه چې دي ابتدایي او بنیادی او خصوصا د ابتدایي مسایل د مسایلو ده او بیا د توحید سره تړلي دا باید چې په پښتو وژباړل سي او چې وژباړل سي او په مدرسو کې په درسو کې باید چې بیان هم سي نه او د نصاب برخه وګرځي. نو بس ما کماله د غوم خبره ونه الله دې وکړي چې زموږ په خبرو د چا استفاده سوی یا چاته رسېدلی او زه عبدالقیوم مشفق صاحب ته یوار بیا مبارکي وایم چې دغه کار ته دغه رنګه دوام ورکړه. موږ د پیاوړي لیکوال ټول ملګري مشفق صاحب ته پر دغه کتاب چې شروط صلات نومیږي یا شرطونه د لمانځه منظوم کتاب دی او په اخره کې موږ ملګرو ته چا چې د دې کتاب خواهش پیدا سي یا دا کتاب په کار ده چې دوی هر مسلمان مؤمن ته لاس ته ورسیږي نو په اخره کې زه د دغه کتاب د ترلاسه کولو درک درښیم. عبدالمنان خیر مقدم پرچون جنرال سټور عثمان باغ مسجد مدینه پښتون آباد کوټه. له دغه درکه څخه تاسو د شاعر عبدالقیوم مشفق صاحب دغه کتاب چې شعر سوالات یا شروط سوالات شرطونه د لمانځه پښتو نوې ژباړه ده پښتو ته ترجمه سوی دی او ټول د لمانځه د اوداسه د جنازې د حج او د حدیثو شریفو سره دا ټول په پښتو ژبه ژباړل سوي دي او په دغه کتاب کې را یو ځای سوي دي. د ټولو لیدونکو څخه دا خواست کوو چې دغه کتاب لاسته راوړئ په خپلو ماشومانو یې ولولئ خپلو ماشومانو ته او په کور کې یې ټولو زنانو ته ورزده کړئ چې د لمانځه د اوداسه د غسل د جنازې په لمانځه باندې ټوله زموږ کورنۍ لویان او واړه ټوله په پوسي د دین شرایط زده کړي دا رقم به موږ کامیابه او بریالي سو. د دې خپرونې په پای کې د شاعر عبدالقیوم مشفق صاحب
ته یو ځل بیا موږ مبارکي ورکوو پر دا کار باندې ډاډ ورکوو د نورو خدمتونو لپاره په هیله یو چې په کار د نور هم اسانه کتابونه په پښتو ژبه د دین راوژباړي او زموږ ټول مسلمانان او پښتانه د دین سره بلد سي. نو قدرمنو لیدونکو زه تیمورشاه کمال، پروفیسر فیض شهزاد صاحب او نعمت ظهیر صاحب، عبدالمالک کلمیار صاحب او طاهر لیوال صاحب پر ستړي پښتون باندې دغه زموږ خپرونې تعقیبوئ، ګورئ او خپلو ملګرو ته یې شیروئ. موږ به تاسو ته هر اتوار یو کتاب معرفي کوو او تاسو یې مخته را سره بدرګه کوئ. ستاسو به یو جهان مننه وي. اوس پر همدې ځای تر بل اتواره له تاسو ټولو اجازت غواړو. ژوندي، قدرمن او خوشحاله اوسئ.